ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیايي بودیجې څخه د 22 میلیونه افغانیو په لګښت د نور خدا سړک د قراچونې چارې پیل شوې. دغه سړک 1350 متره اوږدوالی او 14 متره پلنوالی لري چې ټاکل شوې ده د راتلونکو 5 میاشتو په موده کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو د دې سړک د قراچونې د چارو له پیل څخه خوښي څرګنده کړې او ژمنه یې وکړه چې د مزار شریف ښاروالۍ سره به د دې سړک په ساتنه او پالنه کې همکاري کوي. د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیايي بودیجې څخه د 22 میلیونه افغانیو په لګښت د نور خدا سړک د قراچونې چارې پیل شوې. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي د دې پروژې موخه د ښاري زیربناو پیاوړتیا، د ښاریانو د تګ راتګ اسانتیا او د خاورو او دوړو له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو کمول دي. دوی ټینګار کوي چې د دې سړک په بشپړېدو سره به ښاري خدمتونو ته د خلکو لاسرسی هم اسانه شي. که اینا از هزینه خود ولس است که الحمدلله امارت اسلامی او خصوصا شهروالی مزار شریف جمع میکنه، باز در خدمت ولس استعمال میکنه. پروژه قریزی سرک عمومی نور خدا که به طول 1350 متر و عرض 14 متر در دو لین به هزینه 27 میلیون افغانی از بودجه انکشافی شهروالی مزار شریف امروز رسما کارش آغاز شد. این پروژه در مدت 5 ماه کاری تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. ورته مهال د ساختماني شرکت مسؤل چې د دې سړک د قرعچونې د پروژې د پلي کولو مسؤلیت لري ډاډ ورکوي چې دغه پروژه به له ټاکل شوو معیارونو سره سم او له ټاکلي وخت مخکې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ان شاء الله کوشش کوو چې په خپل وخت سره د پروژه خلاص کړو او خپل هغه ځای خلاص کړو او په خپل کیفیت سره خلاص کړو. په خپل کیفیت سره خلاص کړو. خو د خلکو همکاري مونږ ته ډېره راغله. ضرور د کلي د منطقې خلک به مونږ سره همکاري وکړي چې دا پروژه په خپل هغه سره خلاص شي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو د دې سړک د قراچونې له پیل څخه هرکلی وکړ او د ښاري پراختیا په برخه کې یو اغیزمن ګام وباله. هغوی همدارنګه ژمنه وکړه چې د مزار شریف له ښاروالۍ سره به د دې سړک په ساتنه او پالنه کې همکاري کوي. در دورانی که مانده بود تا والی لعنت نفرایی که جور نکرده بود. خب بازم خانه پدری مورد آباد کمی سرک نور خدا بازم دیگه افتخارشان است که یک سرک درون شهرک درون شهر آباد نشده بود. افتتاح سرک نور خدا است ان شاء الله قرار قرضی شود و مردم ما بسیار اظهار سپاس و امتنان از مسئولین محترم دارند. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په 1405 کال کې د سباندې 11 پراختیايي پروژو د پلي کولو پلان لري چې په بشپړېدو سره به د مزار شریف ښار بڼه بدله او ښاریانو ته به د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه نوره هم پراخه شي. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په مزار شریف ښار او چمتال ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو پر مهال 2 تنه د نشه یي توکو د خرڅلاو په تور نیولي دي. له دغو کسانو څخه له 50,000 څخه زیات د پرګابلین کپسولونه، 110 ټابلیټکا او 20 ګرامه ښیښه ډوله نشه یي توکي کشف او ضبط شوي دي. نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په مزار شریف ښار او چمتال ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 2 تنه د نشه یي توکو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ د ویاند په وینا د عملیاتو په ترڅ کې له نیول شوو کسانو څخه 5119 د پرګابلین کپسولونه، 110 ټابلیټکا او 20 ګرامه ښیښه ډوله نشه یي توکي کشف او ضبط شوي دي. د بلخ ولایت مزار شریف ښار او چمتال ولسوالۍ کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو لخوا څخه 2 تنه د نشه یي توکو د پلور په تور سره ونیول شول چې د نیول شوو کسانو سره
15,119 تنې پر کابلین 110 تنې تبلیغ او 20 ګرامه شیشه ترلاسه شوې ده. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند زیاته کړه چې نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د قانوني اجرااتو د بشپړولو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. نیول شوي کسان به د لومړنیو څېړنو وروسته د نورو قانوني اجرااتو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو ټینګار کړی چې د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو پر وړاندې مبارزه به په جدي توګه دوام ولري او امنیتي ځواکونه به د خلکو د امنیت او روغتیا د خوندیتوب په موخه خپلې هڅې په قاطعیت سره روانې وساتي. د بلخ ولایت یو شمېر صنعتکارانو د اسلامي امارت د زعیم د فرمان له مخې پر عایداتو د مالیې د کمښت هرکلی کړی او وایي دا اقدام کولی شي د تولید د ودې، د پانګونې د زیاتوالي، د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د صادراتو د پراختیا لامل شي. د بلخ ولایت یو شمېر صنعتکارانو په یوه غونډه کې د اسلامي امارت د زعیم لخوا پر عایداتو د مالیې د کمښت هرکلی وکړ او د تولید د ملاتړ او په هیواد کې د پانګونې د هڅونې لپاره اغیزناک اقدام وباله. د بلخ د صنایعو او کانونو خونې مسؤلین وایي پر عایداتو د مالیې کمښت کولی شي د صنعت د ودې، د کارموندنې د زیاتوالي، د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او د صادراتو پراختیا ته زمینه برابره کړي. همگی ما صنعتکارای ولایت بلخ زون شمال و در کل افغانستان و سرمایه گذارا از این سپاسگزاری میکنیم. واقعا که روز امارت اسلامی آمده صنعت حمایت میکنه و همین علت است که سرمایه گذارای خارجی و داخلی اینجا میآید و سرمایه گذاری میکنه به خاطر از اینکه اینجا حمایت دا فرمان انشالله ډېر د تجارت لپاره یو سهولت او خصوصا د دواو په بخش کې د هر څونه تخفیف او امکانات او هغه پرزهونه چې دولت پر تجار باندې کې تجار دغونه هغه مال باندې تخفیف راځي او هغه مال ارزانه بازار ته عرضه کوي او دا ګټه ټول جامعه ته او مظلوم ملت ته ورسیږي. دا یو غټ اقدام دی. موږ ته امیر المؤمنین او بیا خصوصا صنعتکاران ته ډېر یو ښه سہولت راکړی دی، ډېر یو ښه دغه فعلا موږ ته برابره ده. نو په دې شکل باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو، دوی نه ډېر زیات تشکرای کوو. اوس هغه امارت رهبري نه موږ ډېر زیات مننه کوو چې په دې بخش کې دغه اوس د مالیاتو کې شیانو کې تغیرات راوړي. اوس علاقمندي زیاتېږي، لکه د موږ خپل اوس لږ زړه ټکری اوس موږ هم پکې لږ زړه اوس خوشحاله یو. یو شمېر صنعتکاران دغه اقدام د پانګونې د زیاتوالي، د تولید د ودې او د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره مهم بولي، خو د برېښنا کمښت، د ځمکو نشتوالی او د بازار محدودیت لا هم د دې سکتور له مهمو ستونزو څخه یادوي. خیلی زیاد مشکلات‌های دیگه داریم در عرصه زمین، در عرصه برق و نیز در رابطه به مسئله بازار و اینها که انشالله امید داریم که این شفقت را هم در خصوصا در رابطه با مصارف برق ما، در مسائل توزیع زمین ما هم امیرالمومنین اینمی رقمی که صدای من صنعتکار شنیده در رابطه با مشکل زمین ما هم این کار بکنه. این اقدام می تواند در کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و حمایت از کسب و کارها مؤثر باشد. امیدواریم چنین تصمیم‌های زمینه‌ساز رفاه بیشتر، رشد اقتصادی و خدمت بهتر به مردم شود. ځینې نور صنعتکاران افغانستان د پانګونې لپاره مناسب ځای بولي او له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په هیواد دننه پانګونه وکړي څو د تولید په وده، د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د اقتصادي پرمختګ په چټکتیا کې ونډه واخلي. از امارات اسلامی بسیار زیاد تشکری میکنیم که همه قسم شب و روز حمایت کردن صنعتکارا و تاجرین. باز هم این اقدام میتونه که با مردم و برای صنعتکاران بسیار یک چیزی بالا و مفید باشه. هر چقدر صنعتکار ما سهولت‌ها، زمینه‌های کاری مساعد شود به خاطر بهبود یا رونق تجارتشان، این بسیار کلانگفی هست در سطح دنیا. تر دې وړاندې د مالیې وزارت اعلان کړی چې د اسلامي امارت د رهبر د فرمان پر بنسټ د سوداګرو او پانګوالو د ملاتړ، د پانګونې د هڅونې او پر خلکو د مالی فشار د کمولو په موخه د مالیاتو نوې تخفیفونه عملي شوي دي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.